بیګا ناوخته د افغانستان ختیځ په داسې ټکان سره ولړزېد چې سلګونه زړونه یې مات کړل. شدیدې زلزلې د کونړ، ننګرهار او لغمان پر کورونو او کلو باندې د غم تورې څپې خپرې کړې. کورونه په یوه شېبه کې په کنډوالو بدل شول. ماشومان د خپلو میندو په غېږ کې خاورو لاندې پاتې شول. سپین ږیري په نالیدلي برخلیک کې شهیدان شول، او د ټپیانو د چغو غږ د شپې تیاره کې د زړه بدوونکي انځور جوړ کړ. دا یوه داسې شپه وه چې زرګونه کورنیو ژوند یې د تل لپاره بدل کړ. افغان ولس ته دا ورځ د ملي ماتم ورځ وه، خو افغانانو خپله روحیه له لاسه ورنه کړه. حکومت په جرأت او چټک اقدام سره خپلې ټولې نظامي او ملکي ځواکونه د پیښې سیمو ته واستول. د ژغورنې ډلې، امبولانسونه او طبي کارکوونکي د شپې له نیمایي څخه د خلکو د ژغورلو لپاره پر میدان ولاړ شول. خو یوازې حکومت نه، بلکې عامو خلکو هم د زړه له کومې د خپلو ورونو او خویندو سره مرسته وکړه. خلکو د شهیدانو جسدونه د کنډوالو له منځه راوویستل. د ټپیانو په راویستلو کې خپلې خولې تویې کړې، او د یوې شېبې لپاره یې هم ستړیا ته غاړه کېنښوده. په همدې حال کې د هېواد متشبثینو، تجارانو او ملي شخصیتونو د مرستو د راټولولو په فکر کې شول. د هرې کوڅې او کلي خلک د خوراکي توکو، جامو او وینې ورکولو لپاره یو بل ته د لاس ورکولو په لاره شول. له دې غمیزې سره یو ځای ګڼو ملي شخصیتونو، نړیوالو ټولنو او د افغانستان دوستو هېوادونو د افغان ولس سره د غمرازۍ او خواخوږۍ پیغامونه شریک کړل او د مرستې ډاډ یې ورکړ. که څه هم دا ناورین د سلګونو کورنیو ژوند په کنډواله بدل کړ، خو نړۍ ته یو ځل بیا وښوده چې افغانان یو زړور ملت دی. د غم په هره لحظه کې یو بل ته د امید څراغ بلوي، او د هرې غمیزې پر وړاندې د مقاومت، صبر او ملي یووالي مثال کې پاتې کیږي.